د فلم شروعات د میګن نومي یو جنۍ نه کیږي چې لا هغې پلار ډېر زیات بیمار وي، په کټ پروت وي. هغه د کینسر بیمارۍ کې مبتلا وي او ډېر زر هغه مړ کېدو والا وي. هغه ډېره زیاته خفه وه او غوښتو چې له هغې د پلار علاج وشي او تر دې لپاره هغې خپل یو جاب هم پرې اغوستی وي. هغې ډېر زیات زور لګولی وي چې په څه طریقه باندې د پلار علاج وشي. بل خواته موږ له هغې یو مور ګورو چې هغه هم له پلار ټیکولو لپاره هغې مانې کاله جادو کوي. د هغې مور به کله د دې له بیډ لاندې انسانانو جسم اډوکي او یا به یې ورته غاښونه ایښودو، په کوم باندې چې به میګن هم ډېره زیاته غوسه وه. میګن به د هر څه اوچتولو او ډسبین کې به یې ورلړه کولو، تر دې پورې به له هغې مور چې یو ملګری به ورته ویلو هغې ته به یې عجیب او غریب دوايانې ورکولې. میګن ته به ډېره زیاته غوسه هم په مور ورتله چې هغه دومره پړه لیکه ښځه ده، هغه څنګه داسې کارونه کولی شي. او میګن به دغه فکر کول چې زما پلار ځکه نه ښه کېږي چې زما مور څه عجیبه غوندې کې حرکتونه کوي. دلته کې یو بله مسله هم وي چې میګن ته به کمې پیسې پلار ورکولې، نو پلار خو یې اوس په کټ باندې دی. دغه ټولې پیسې د دې مور ته تللی دي او د دې مور ته یوه روپۍ هم نه ورکوي او هغه نه پوهېږي چې پلار سمېدلو پورې به هغه څنګه خپل زندگی سروایو کوي. هغه همت کوي او خپلې مور نه پیسې غواړي، خو د دې مور ته صاف انکار وکړي چې ما څخه خو یوه روپۍ هم نشته دی او کومې چې لږې ډېرې پیسې پاتې دي هغه ستا له پلار د علاج لپاره زه استعمالومه. میګن بیا خپلې مور ته وایي چې سمه ده. هغه ورته چې نن ته بهر ته لاړه شه، چکر ووخه، زه به خپل پلار سره کښېنم او نن به زه له هغې خیال وساتم، ته خپل پام غلط که او بهر لاړه شه. د دې مور چې کله بهر ته لاړه شي نو د پلار حالت خراب شي او خپلې ښځې ته بهر چغې وخي. پلار ورته وایي چې زما درد نور هم سیوا کېږي. میګن په دغه شي باندې ویرېږي او هغه یو انجکشن راواخلي او خپل پلار ته یې ولګوي. او کله چې هغه څنګه داسې کوي نو بره د چت نه څه ټک ټک اوازونه هغې ته راځي. داسې معلومیږي چې په بره چت باندې څوک ګرځېږي. هغه وایي که دا به زما یوه خور وي، دا به یې لاړه شي او باتروم ته ورننوځي. دې ته خیالونه هم راځي کله چې به د دې پلار سم و او دا به وړه وه. میګن چې کله بهر ته راشي نو د دې مور راغلی وي او د دې پلار ته یې هم الریډي یو ډوز ورکړی وي. میګن ډېره زیاته غوسه شي او هغه ورته چې ما خو یو ډوز ورکړو، ما نه خو یې تپوس کړی وی دې نه پیدا او ته چې دا خو اوس اوورډوز شو، راځه چې اوس داسې یو کار وکړو. نن شپه به موږ دواړه خپل پلار ته ویسار شو، ول چې دې حالات خرابېدی هم شي. دا درې واړه په یو بیډ باندې ویده شي او کله چې سهار پاڅېږي نو میګن وګوري چې د دې پلار اوس په دغه دنیا کې نشته او هغه مړ شوی دی. میګن خپله مور هم راپاڅي او له هغې خوله بنده کړي او سترګې ورته وتړي. میګن اوس ډېره زیاته خفه شوې وي چې په دغه حادثه باندې دا یو شی نوټس کړي چې د مور ته بالکل هم خفګان نه یې راغلی او دا داسې فکر کوي چې کیدای شي که دې زما پلار سره مینه نه کوله. اوس په دغه فکر کې وي چې زر ته زر خپل پلار جنازه وکړي، دغه مشورې کولو لپاره خپلې مور ته راشي. خو دا چې کله مور ته نږدې راشي نو هغه وګوري چې هغه نه غواړي چې سره خبرې وکړي او هغه طب بره لاړه شي. میګن دلته کې پټه شي او د خپلې مور اوازونه یعنې خبرې اوري. هغه چاته وایي چې زر راشه او زما خاوند مړ شوی دی. میګن یې تپوس وکړي چې تا چا ته ټلیفون وکړو. میګن داسې فکر کوي چې اوس به یو امبولانس راشي او دا به بوځي. خو دلته کې دا یو شی نوټس کړي چې دې مور بره راشي، ځان ته کافي جوړه کړي او میوزیک ولګوي. میګن په دغه حرکت باندې ډېره زیاته غوسه شي او مور ته وایي چې مور ته په خبره پوهېږي او که نه دا ته څه شی کې، زموږ پلار اوس په دغه دنیا کې نشته او هغه مړ شوی دی او ته خو عجیبه غوندې کې حرکتونه دې چالو کړي دي. د دې مور ورته وایي چې چپ په خوله باندې لاس کېږده، زموږ کار صرف دا دی چې ستا د پلار جسم به په مردخانې کې به واورو کېږدو، هغې نه پس به دا راپاڅي. میګن داسې فکر کوي چې زما مور اوس لیونۍ شوې ده، خو هغه ورته کیسه وکړي چې زه یو کس داسې پېژنم چې هغه واپس مړی را ژوندی کولی شي. میګن ورته وایي چې دا ته څه عجیبه غوندې کې خبرې کوي، دا خو پاسبل نه ده. خو دې مور ورته وایي که ته ما سره په دغه کار کې سات نشي راکولی نو بیا دې خوله بنده کړه او دلته نه لاړه شه. میګن ډېره زیاته غوسه شي او بهر ته لاړه شي او سګرټ ولګوي. خو په دغه دوران کې دې ته خیال راځي چې دې پلار دې سره خوا کې ناست وي او پلار ورته وایي چې ته چپ شه، ستا مور چې څه کوي هغه بالکل ټیک کوي او ورته وایي چې په کار چې ته له هغې سات ورکړې او که ته په دغه کار کې هغې ته سات ورنه کړو نو ته به ښه نه یې. میګن اوس پوه شي چې ما له څه کول پکار دی، هغه ته نه لاړ شي او مور نه تپوس وکړي. میګن ته پته ولګي او هغې ته خپل پلار خبرې یادي چې کله زه مړ شوم نو ته به زما د ښځې خبره منې او که تا کله هم د دې خبره ونه منله نو هغه به کله هم په تا باندې یقین ونه کړي. د میګن مور هم ډېره زیاته خوشحاله شوې وي ولې چې میګن هم اوس د دې ملګرې وي. میګن مور راځي او دغه کمره ټوله خالي کوي او هغې ته وایي چې په دغه کمره کې به یو شی هم نه پرېږدو. حال خالي کولو نه پس ته دا د ټول کور دروازې او روشندانونه هم بندوي چې دننه نه څه روشني را نه شي. هر یو شی چې کله بند کړي نو دا په یو شیشه کې وګوري چې هغې شاته یوه سایه ولاړه وي. دا چې کله شاته وګوري نو شاته څوک هم نه وي. واپس چې کله په دغه شیشه کې وګوري نو په دغه سایه کې اوس ډېر خلکه ولاړ وي او کله چې لایټ ولګوي نو دلته کې څوک هم نه وي. نو دا ویرېږي، په منډه منډه په دغه ټولو شیشو باندې کپړې واچوي.
میګن ته خپل مور یو سټور کې ودای واغوندي او بل هغه سړی انتظار کوي کم سړی چې راتلو ولاوي خو ډېر ټیم وشي او هغه سړی وسه پورې نه وی راغلی میګن ته ډېر غوسه ورشي او ته چې هغه خلکو تاسو سره دوکا وکړو هغه سی غلدي په دا خبره باندې میګن مور ته هم ډېر غوسه ورشي او هغه ته چې خلای بنده کې کیندل نه ورکیږي ته چې نه غواړي چې ستاره پلان مدد وکم ته خو ځکه دلته کې ساري چې زما په دغه کار کې خلل واشي په دغه دوران کې هغه سړی بهر ته راشي دغه سړی د کم نه راغلی وو او کم نه دغه باره کې پته ونه لګي دا سړی عجیبه غوندی کې میګن ته وګوري او بیا میګن مور ته ووایي چې ستا د خاوند څومره سامانونه هم وي هغه ټول راواخله او ویې سوځوه دغه خبره اورېدلو نه پس میګن مور بهر ته لاړ شي او ور ولګوي د هر یو شی وسوځي میګن ته دغه شی ښه ونه لګي ولې چې په دغه کې میګن او د هغې پلار ډېر زیات یادونه یعنې عکسونه او تصویران هم وو میګن خپلې مور ته هم ډېر ظالم نیتونه وکړي چې دغه یو تصویر مه سوځوه نو هغې مور ورته وویل چې د دغه شي قیمتونه نشته دی که ستا پلار یو ځل بیا راژوندی شو نو دې نه غټه څه خبره به وي هغې نه پس ټول خلک کور دننه راشي او دغه سړی د میګن مور نه یو بیګ وغواړي د میګن مور چې کله دغه بیګ رونی نو په هغې کې ډېرې زیاتې پیسې وي او دغه سړی غواړي چې هغه ټولې پیسې وسوځوي میګن ته ډېره زیاته غوسه ورشي چې ما ته خو ډېر زیات ضرورت و د دغه پیسو میګن مور په دغه خبرو باندې غوږ هم ونه کوي او دغه پیسې ټولې وسوځي دغه پیسې خو له میګن د پلار د ټولې زندګۍ جمع پونجي وه خو دا سړي په یو منټ کې وسوځولو او د هغې هیرې نه یوه ګول دایره جوړه کړه دغه سرکل باندې څه هغې عجیبه غوندې کې الفاظونه لیکلي وو او په دغه کمرې کې ډېرې زیاتې شمعې هم بلې کړې وې میګن ته ډېره زیاته غوسه ورغلې وه خو یو ځل بیا د دې پلار راشي او میګن ته ووایي چې خپل مور سره ودرېږه او د دې سات ورکړه میګن چې کله کمرې دننه راشي نو سړی ورته ووایي چې سرکل کې دننه ودرېږه او دغه سرکل یو قسم دپاره تاله پروټیکشن درکوي نو میګن دې تپوس وکړي چې څه قسمه پروټیکشن میګن مور ورته ووایي چې ستا پلار واپس دغه دنیا ته راوستلو لپاره موږ به یو کاله جادو کوو او په دغه سرکل کې به موږ دواړه کینو او موږ ته به په یو کس کې قرباني ورکوو او دغه قرباني ورکولو نه پس ته به موږ یو بلې دنیا ته لاړ شو او په دغه دنیا کې به ډېرې سایې وي چې په موږ باندې به حملې کوي خو دغه سرکل به زموږ حفاظت کوي خو موږ ته به کوشش دا کوو چې موږ به هغه د سایو نه ځان بچ کوو او ته ووایي چې هغه قرباني ورکولو نه پس ته به موږ دغه دنیا ته واپس ستا پلار راولو او بیا به ستا پلار راژوندی شي هغې نه پس دغه بوډا سړی کیني او هلته کې خپله جادو چالو کوي او بیا هغه جادو منتر چالو کوي او هغې نه پس له میګن مور نه یوه ګوته هم قربانۍ په تور باندې کټ کوي میګن هم ډېرې زیاته یېرېده خو دغه سړی رامخکې شو له میګن هم یوه ګوته کټ کړه میګن ته ډېر زیات درد میلو هم شي په دغه دوران کې دا بېهوش هم شي خو کله چې دا په وش راشي نو د یوه ګوته نه وي او بیا یو چاقو راولي او د دې اوښکې په دغه چاقو باندې پاکوي میګن مور ورته ووایي چې راځه اوس دغه وخت چې ستا پلار واپس راولو او ما سره سات راکړه او زما لاس ونیس لاس نیولو نه پس د دې دواړو هم جادو منتر چالو کړي کوم چې دې سړي ورته ویلي وو او لږ ساعت پس دی یو بلې دنیا ته لاړ شي خو کله چې دوی په دغه کمره کې وګوري چې هغه سړی راغلی و له هغې خوله چاش کولی وي او دې دواړه هم ډېرې ویریږي او یو جیبه غونده کې پاور راشي او دغه سړی د خپو نه ونیسي او ځان سره دلته نه بوځي میګن غوښتو چې دغه سړي مدد وکړي خو له میګن مور ورته ووایي چې دغه سرکل نه بهر ته ونه ځي دوی دواړو به هم د خپل پلار د جسم حفاظت هم کوي خو میګن چې کله شاته وګوري نو د هغې د پلار باډي په دغه سرکل کې نه وي دوی وګوري چې یوه سایه راغلې وي او د دې د پلار باډي دلته نه وړې وي او بله یوه سایه وي چې د هغې په جسم باندې هم حمله کړې وي او یو بله سایه هم وي چې هغه غواړي چې په دغه دواړو باندې هم حمله وکړي او د دې جسمونه هم په خپله کابو کې واخلي خو میګن او د دې مور ته هم د دغه باره کې بالکل هم علم نه وي دوی خو راغلي وي چې خپل پلار جسم په دغه سرکل کې راولي دلته کې یو بله سایه وي چې هغې دې دواړو ته حواس کوي د میګن مور دا نه یوه ګوته کټ کړي او دغه سایې ته وایي چې راشه او دغه سرکل کې راننوځه او زما دا وینه وڅکه خو دغه سایهګانې به دغه سرکل کې دننه نشي راتلی خو د میګن مور غلطي وکړي او د هغه پلار پسې چې کله لاړ شي نو د دې خپل دغه سرکل نه بهر ته لاړی شي او دغه شان د دې مور دلته نه بهر ته لاړی شي میګن ډېره زیاته ویرېږي او اوس هغې ته خپل ځان فکر وي هغه ډېره زیاته ویرېږي او مدد لپاره خپل مور او پلار پسې چغې وهي هغه بلاګانو د دې مور هم اوس قتل کړي وي او له هغې وینه د دغه سرکل سره روانه وي میګن دلته کې کیني او په چغو چغو باندې وجاړي خو دلته کې داسې عجیبه غوندې خنداګانې د دغه بلاګانو اوري میګن ته دلته کې له خپل مور یوه خبره یاد شي کومه چې ورته ویلې وه چې په دغه دنیا کې به موږ یو بله قرباني هم ورکوو دا یو چاقو راوالي او خپل ځان نه یو بله ګوته هم کټ کړي په کومه چې دا ډېر زیات په درماني شي خو دا یو ځل بیا هم په دغه دنیا ته رانشي او دغه قرباني اوس د دې بېکاره شوې وي او دې ته اوس پته نه وي چې دا څه وکړي
او دغه ټولې بلاګانې دې پسې په زوره زوره باندې خاندېږي خو دلته کې دې ته پتله هم دا ولګي چې دا په کم فرش باندې ناسته ده هغه یو لرګي فرش دی دا چې کله دغه لرګی خوا کوي نو لاندې دا خپله دنیا وګوري چې هغې نه نړه را روانه وي په دغه لارې باندې خو دا لاندې راشي خو دې ته دا پته ولګي چې دغه دنیا خو انساني دنیا ده خو په دې کې دغه ټول عمر شاته لاړه شي کله چې دا وړه وه او دغه دنیا نه دا کله هم نشي راوتی دا یو ځل بیا بېهوشه شي او کله چې دا په هوش کې راشي نو دا واپس خپلې دنیا ته تللی وي د سرکر مخامخ د دې مور ناسته وي او هغې نه هم اوس یوه بلا جوړه وي او هغې نه شیطان هم جوړ شوي وي میګن ډېر زیاته غوسه شوې ورته و چې راشه ما وخوره څه لپاره انتظار کوې او ما ته ګورې او دغه خبر کولو نه پس د هغه د دغه سرکر نه بهر ته راوځي ایو زورداره روشنی راشي او پرې په سترګو باندې ولګي خو کله چې دا خپل نظر په زوره وګوري نو دا واپس خپلې دنیا ته راغلی وي اصل کې درېیمه قرباني به اوس دا خپل ځان ورکوي خو موږ ته دغه آخري سین ښیي او دلته نه موږ ته دغه فلم ختم هم شي